عمران خان وایي له افغانستان نه پاکستان ته 3 ترهګریزې ډلې اوښتي. دا چې کومې ډلې دي په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان نه لږ تر لږه 3 ترهګرو ډلو غړي د پاکستان خاورې ته اوښتي او د په ټکو غواړي ترهګریز بریدونه ترسره کړي. عمران خان وروستیو کې CNN امریکایي رسنۍ سره مرکه کې ویلي د افغانستان 3 ترهګریزې ډلې پاکستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. له افغانستان اوښتو کډوالو کې د 3 ډلو کسان شامل دي چې په هغه کې د پاکستانی طالبانو غړي چې پر پاکستان بریدونه ترسره کوي، بلوچ، بلواګر او د داعش خراسان ډلې غړي شامل دي. څه موده وړاندې پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره په اوربند هوکړې ته رسېدلی و چې تېره میاشت چې موده پای ته ورسېده او ویل کېږي چې له دې وروسته کېدای شي یو ځل بیا دا ډله د پاکستان پوځ پر وړاندې خپلو بریدونو ته چټکي ورکړي. په ورته وخت کې د بلوچ بیلتون پالو ډلو د ډلې په وروستیو کې د پاکستان پر پوځیانو 2 ځانمرګي بریدونه کړي. لسیزې کېږي چې بلوچ بیلتون پال وسلوال د پاکستان حکومت سره په جګړه دي او د دوی په وینا د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. طالبانو لدې وړاندې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هغه ادعاوې رد کړې چې له افغانستانه ترهګریزې ډلې پاکستان کې عملیات ترسره کوي. عمران خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې وړاندې یې څو ځله پر نړیوالو غږ کړه چې طالبان دې په رسمیت وپېژندل شي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.